داسې پروګرامونو ته اوس کم خلک ځي خو ښه شوه چې دا رجحان اوس زیات شو چې خلک پوه شو ولسونه پوه شو چې هم دا خلک دي چې دا د امن خلک دي د مینې خلک دي او دا د دې وطن د آبادولو او د دې د خوشحالولو خلک دي. داسې نه چې یو خو د دې مخکتنې دوه درې فایدې دي. یو دا ده چې د مخکتنې د وجې نه کتاب معرفي شي، نوی کتاب چې راغلی اوس 2 کتابونه. دویمه خبره دا ده چې ځینې علمي او ادبي خبرې وشي نو چې کم ځوانان او د کام نور غړي ناست وي نو هغوی ډېر څیزونه یې زده کړي، یو بل سره عقل شریک شي. درېیمه خبره دا ده چې دا دغه کتاب چې دی چې د دې کله تنقیدي جاج اخیستی شي نو شاعران او ادیبان هم ناست دي نو هغوی د شاعرۍ چې کوم هیئتي او ماهیتي اړخونه دي د هغې په حواله باندې ډېرې د کار خبرې هم وشي. زما خیال دی چې دا نن هم دې تقریب هم دومره ښایسته تقریب وشو چې یو خو تر اخره پورې ټول خلک ناست او بل دا چې سیاسي خبرې پکې هم وشوې، ادبي خبرې پکې هم وشوې، علمي پکې هم وشوې. لپاره ډېر د فخر او ویاړ ورځ ده چې زما د 2 کتابونو دنیا هم ښایسته کېږي د خپل ځان سوري ته ناست یم د مخکتنې د سپرد او هغې نه و مشران سپېڅلي مشران راغلي دي او شرکت یې کړی دی نو دا زموږ لپاره ډېر د فخر او ویاړ خبره. نن زه ډېر خوشحاله یم. دا وخت مونږ د بازیره ادبي ملګرو سره موجود یو بام په بریکوټ کې او په بریکوټ کې زموږ د یو ډېر ښایسته زلمي شاعر ښاغلي نصیب زاده تنها د 2 کتابونو مخکتنه وه. نصیب زاده تنها زموږ یو ډېر ترقي پسند خوښ او ډېر انسان دوست ملګری او شاعر دی. د هغه په مخکتنه کې موجود یو په سوونو خلک ناست دي د هغه سره د مینې اظهار کوي، شاعران ادیبان راغلي دي د هغه ستاینې کوي، د هغه د کلام د هغه د ژوند د هغه د فکر په هکله باندې خبرې کوي. نو زه خوشحاله یم ځکه چې دا داسې قسمه شاعران ادیبان چې کوم د وطن نه بهر وخت تېروي دی چونکې مسافر پاتې دی او مسافري کوي اکثر نو د دوی دا شاعري چې دا چې په وخت چاپ شي او موږ یې وګورو نو د هغې نه ولس هم استفاده وکړي او د دې شاعر ملګري د وینه هم زیاته شي.